د مقاومت جبهې د طالبانو پر وړاندې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د مقاومت ملي جبهې د طالبانو حکومت پر وړاندې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه او له طالبانو سره جګړه یې خپله دایه وبلله. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو د کال په پوره کېدو سره د افغانستان د مقاومت ملي جبهې د دوی پر وړاندې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جبهې په تازه کړنلاره کې طالبانو ته د یاغیانو او د واک د غاصبینو خطاب شوی. هغه کلمې چې طالبانو تل خپلو مخالفانو ته کارولې دي. د ملي مقاومت جبهې په کړنلاره کې راغلي سیاسي، ټولنیزو، قومي او نظریاتي توپیرونو ته له پام کولو پرته د طالبانو پر ضد د ټولو مخالفینو یوځای کول یې دایه ده. طالبانو لا تر اوسه د مقاومت ملي جبهې د کړنلارې د اعلان په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د دوی پر ضد د هر ډول وسلوال مقاومت خبره رد کړې وه. د مقاومت جبهې په کړنلاره کې دا هم راغلي چې دوی په ټول افغانستان کې د غیر متمرکز او هغه نظام چې د خلکو د رایو پر بنسټ رامنځته شوی وي ملاتړ او درناوی کوي. شنونکي شکریه بارکزی د مقاومت جبهې تازه کړنلارې په اشارې سره وایي هغه نظام په افغانستان کې پایښت لري چې د خلکو د رایو په بنسټ رامنځته شي.